په هلمند ولایت کې ولسي خلکو په خپل مالي لګښت د سړکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت مرجع ولسوالۍ اړوند د هغه 15 سړکونو چې مجموعه 40 کیلومتره کیږي د هوارکارۍ چارې د دې ولسوالۍ خلکو په خپل مالي لګښت او ولسي اشر باندې پیل کړې دي. مرجع ولس د سپین ږیرو سره راټول شول، خدای دې خیر ورکړي، موافقه او اتحاد هم پر دغه باندې وکړي. شروعه دغه به قرار خپل د ولس په ملاتړ باندې دغه لاره جوړه کړو. نو ان شاء الله العزیز بس دغه 4 سلن ټکټران و د کوچني ټکټران دغه مورته کړی دي د ولس په مشوره باندې، د ټول ولس په مشوره. ان شاء الله دغه کار چې دی مخکې یو موټر وي موټرسایکل به نو سره تیرېدلی، اوس 3 موټران هم څنګ پر څنګ سره تیرېدلی سي نه دی. تاسو دغه سړک عرض وینئ. په ورته وخت بیا د دې لارې لاروي ولس له لوري دا ډول اقدام ترسره کیږي. نوموړی وایي دا د دې څرګندونه کوي چې اسلامي امارت او ولس په ګډه د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړی دی. ډېر خوښ یم په دې باندې ولسونه او ولسو ته ډېره اسانتیاوې برابرېږي، ځکه چې ولس چې دی مریضان لري، مشکلات لري. نو دغه سړک په جوړېدو سره فلحاله زه ډېر خوشحاله یم او ولس خوشحاله دی. او تاسو وینئ مشاهده چې دا ولس مجاهدین یو په بله دونه سره خوږېږي، یعنې دغه ولس چې دی دا د مجاهدینو کار هم د ځان بولي. بل پلو بیا ځایي اوسېدونکي وایي د دې سړکونو له امله ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ سوی و چې په جوړېدو سره به یې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي. خو نوموړی د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې په دې ډول کارونو کې له دوی سره همکاري وکړي. دا د ټوله وطن د دښتو د اوار د ګټه ځینې او ټوله مخلوق په دغه سړک را روان دی. دا بیخي لوی سړک دی چې د ولسوالۍ مخلوق په را روان دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو ګلیډر و دا شی راکړي چې سربیره پر تیر کړو چې ښه کلک سي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ترڅنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارت ترڅنګ ولسي وګړو د سړکونو بیا رغونې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده.